ولا ښه جنتیا واده ورېده بابکه سګرټه یم آماده دی خو لونګ نسته لونګ جان دا لونګ ولې تر دا اوسه نه دی راغلی نور کله به دا وخت دی دلې حاضر ولو او هغه دی لونګ هم ښکاره سو لکه کواغه دا دې راوله الله دې راوله تر بلالې دا خو نو نسه څنګه ښه جوړ یې په خیر یې ته دا چیرې وې تر دا اوسه لونګه ته تر دا اوسه چیرې ورک ولې سګرټه یم آماده دی سر یې که وامه سر یې کم سګرټه دی سر یې نری دی مینه شوی سر کډو دی واخه پر د اسمان کنارو ته خېږي دی زورور ته راکه د اسمان کنارو بیا موږ ته انتظار دی د اسمان کنارې السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي ماسې دلته څه شی کوئ ناست دلته یې خو ګرځو د اسمان په کنګرو کې دی څنګه یاست شو یې وله ته څنګه یې شکر دلته څنګه راغلی څه کوئ دلته څه شی کوئ دلته ناست یې اوس بالا خېږو د اسمان کنګرو ته ګوره تی ته د کورو مسؤلیتونه په غاړې دي تی ته به اولادونه د کور غړي تی ته ګوري تی اوس تا څه چمونه کوي دوګو یې وګوره اصلاح سي تی باندې د کور سرپرستي ستی پر غاړه باندې تی ویل دا چمونه کوئ لونګه دی څه وایي هلکه په ذاته خدای ته مې راګیر کړلې اسمان وده وکړې ګورئ ځانونه اصلاح کې دا ستی ټوله ژوند سیده دا ستی نشي درباندې ته ورسه دا اوس پله لاندې وګورو څومره انسانان مړه دي دغه یې مړه پراته دي څوک یې نه په اته سته نه یې کفن سته نه یې شی سته والله دا چې ووایه اسمان کنګرې تا ته سلامونه کوي خبره خو داسې ده ته ورشه دا خو ته یې وایسې دا اسمان ته ختل داسې دا دغسې کیسه دا د ژوند بربادي ده ته یې هغه په هغه اصلي دغه باندې نه یاست خبر دا د ژوند بربادي ده د ټولو خلکو ژوند یې ورته تباه کړی ده او ویل وامه موږ خو یو سګرټی و په هېڅ کې و مازدیګر دي چمونه یې دي یو دانه و کنګرو ته خېږي تاسو ګوره نشې مه کوئ دا نوي ځوانان تاسو په کتو باندې په نشو روږدېږي نو تاسو بیا که نشه کوئ داسې په عامه لار کې مه کوئ چې ټوله خلک درته ګوري که نشه کوئ ښه نیام ځای کوئ چې نور د ټولنې نور افراد نه یي بیا که تاسو چیرې دغه نشه بیا هم نه کړئ زه مجبور یم چې د معتادینو په وړاندې د مبارزې ریاست ته خبر وکړم تاسو د یوسئ ستاسو درملنه وکړي لونګه خبره خو یې ولا وکړې ښه خبرې حقیقت کې دا نوی نسل حقیقت هم موږ ورته ته ګوري په دا نشو اخته کېږي وکې حقیقت وایه دا نوي نور که نه موږ په دې غذاب اخته یو دا نوي ځوانان مو خراب کړله لکه کواغه د ده سره به دا واده وکړو چې موږ به نور دا دی عام خاص نه کوو اول خو بیا پرېږدو ستاسو کور ودان تاسو یقیني ښه ځوانان یاست بیا هم کور ودان ښه پرېښود یقیني تاسو ښه ځوانان یاست نشه هغه عمل دی چې د سیالانو له قطاره مو وباسي تاسې به د ټولنې لپاره یو مصیبت واوسئ نشه یو وژونکی عمل دی